بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګرانو ماشومانو، د نن ورځې درس ته هم ښه راغلاست. موږ تاسې به نن د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت پاتې برخه سوالونه دي هغه بال کوو، او همدارنګه موږ تاسې د پنځم لوست چې د اتحادي عملیې په باره کې وغږېدلو، د بدلون خاصیت په باره کې وغږېدلو، همدارنګه د صفر د خاصیت په اړه غږېدلی وو. دا به ټول سره یوه ځای کې مثالونه سره حل کړو. زه صفي الله حکیمي ستاسو د ریاضي استاد له یاده مې ونباسئ ستاسو په چوپړ کې. نو هیله ده چې کتاب، کتابچه، قلم او پنسل درسره یي، وخت به نه ضایع کوئ، ښه درسونه به لولئ. د صفر د خاصیت په اړه به لنډ یو تکرار، صفر خاصیت به لنډ تکرار کړم، او وروسته به بېرته بیا راسو د اتحادي عملیې او د بدلون عملیې په اړه به معلومات تاسو ته له سره یو تکرار درکړم. د جمع په عملیه کې د صفر خاصیت په اړه مو داسې تاسو ته وویلې، که چیرې موږ تاسې د یوه عدد سره صفر جمع کړو، نو هغه عدد به پخپله پاتې سي. هغه عدد سره د موږ صفر جمع کول کوم بدلون پکې رانه ولي، ځکه چې صفر په طبیعت کې نه شتون معنا لري. یعنې چې د یو عدد سره ته هېڅ شی ورسره جمع کړي، هغه عدد په خپل حالت کې پاتې کېږي، هغه عدد بدلون نه مومي. او همدارنګه که تاسې هېڅ شی ونه لرئ، تاسې بیا هغه په صفر باندې ورښیئ. چې لیکلو کې تاسې وایئ چې زه صفر قلم لرم، صفر کتابچې لرم. صحیح ده؟ لکه چېرې تاسو ته صفر سره یو بل عدد درکړمه، 5 درکړمه، صفر باندې ور جمع کړئ، بیا هم توپیر په دا نوي عدد کې نه راځي. تاسې صفر سره چې جمع سي، مجموع کې به تاسې 5 ولرئ. په دې کې هېڅ مشکل نه درلوده که نه. راځئ څخه اوس د جمع علیه کې د بدلون خاصیت توپیر هم درته ووایم، او د اتحادي خاصیت بدلون توپیر د بدلون خاصیت هم درته ووایم، او وروسته بیا یو په مجموع کې به سوالونه ټول د صفر خاصیت، د بدلون خاصیت او اتحادي خاصیت سوالونه سره ټول په ګډه حل کړو. د جمع په عملیه کې بدلون خاصیت دا ده چې که چېرې دوه عددونه تاسو سره جمع کړئ، مثلا 12 جمع نه کړئ، صحیح ده، او بیا بل ځل راواخلئ 9 جمع 12 کوئ، په دواړو حالتونو کې تاسو ته ځواب یو شی راوځي، هغه دوه به مو یو ویستې. او که چېرې تاسې بیا په اتحادي عملیه کې له 2 نه زیات عدد ولرئ، لکه 3 عدده ولرئ، تاسو هلته بیا کولی شئ په خپل خوښه 2 عدد را انتخاب کړئ، او وروسته بیا حاصل یې د 3 عدد سره جمع کړئ. د اتحادي عملیې په جمع کې اتحادي خاصیت ده. صحیح ده؟ راځئ چې اوس تاسو ته سوالونه حل کړم. ښه، لومړي بېلګې مثال ته پام ټولوم. تاسې 9 جمع 12 جمع 14 جمع 0 لرئ. په دې کې 2 عدد راواخلئ. لومړۍ برخه کې یا الف ورته ولیکو، 2 عددونه راواخلئ. دا 2 عددونه راواخلئ، هر یو څه تاسې خوښوئ، او په هغې کې تبدیلي خاصیت ور وښیئ. صحیح ده؟ تبدیلي خاصیت ښودل. اوس مثلا 12 او 14 رااخلو. 12 او 14 څو کېږي؟ 2 او 4 6، 1 او 1 2، 26 کېږي. ځایونه هم سره بدل کړئ. 14 جمع 12، 12 او 14، 2 او 4 6، 1 او 1 2. تاسې دلته ګورئ چې ځایونه مو سره بدل کړل د 12 او د 14، خو په حاصل کې کوم تغییر نه ده راغلی. نو دلته موږ تاسې تبدیلي خاصیت ور وښودلی شو، او داسې نتیجه موږ بیا اخیستلی شو چې که چېرې موږ تاسې 2 عددونو ځایونه د جمع د اجزاو ځایونه سره بدلوو، د جمع په حاصل کې کوم توپیر نه راځي. صحیح ده؟ نو 12 جمع 14 26، 14 جمع 12 26. مشکل نشته که نه؟ په بل جز کې تاسې اتحادي خاصیت ور وښیئ. اتحادي خاصیت ښودل.
درې عدد په خپله خوښه راخوښ کړئ او هلته بیا اتحادي خاصیت ور وښیئ. زه به هم دا 9 او 12 او 14 راواخلم. صحیح ده؟ 9 12 14 او دې کې به ستاسو ته اتحادي خاصیت در وښیم. په اتحادي خاصیت کې مو داسې تاسو ته ویلي چې تاسو دوه عددونه په خپله خوښه راخلئ او سره جمع کوئ او حاصل یې بیا د درېیم عدد سره جمع کوئ. دلته تاسې لرئ 9 جمع 12 جمع 14 او همدا تاسې کولی شئ چې اول مثلا 12 او 14 سره جمع کړئ. 9 جمع 12 جمع 14 دا قوس معنا باندې قوس معنا دا ده چې تاسې باید عدد په قوس کې اول جمع کړئ وروسته بیا بل عدد سره جمع کړئ. توپیر یې په همدې کې ده، نور د قوس کومه خاصه معنا نه لري. صحیح ده؟ دغه 9 او 12 کېږي 21 جمع 14. دلته تاسې لرئ 9 جمع 12 جمع 14 څو کېږي؟ 4 2 شپږ یو 2 شپږویشت. ښه دلته 21 جمع 14 یو 4 5 2 یو 3 9 شپږ 15 یو اصل یو 2 3. تاسې ګورئ چې په دواړو حالتونو کې موږ تاسې ته ځواب یو شی راکړی. دکې تاسې د اتحادي خاصیت رول او اهمیت تاسې وینئ چې په جمع کې که تاسې دوه عدد ولرئ ځایونه سره بدل کړئ هغه ته موږ تاسې تبدیلي خاصیت ورته وایو او که دونه درې عدد دونه اضافي عددونه ولرو هلته به موږ تاسې اتحادي خاصیت ورته ویلی شو. مشکل نشته. ښه اوس به زه همدغه تبدیلي خاصیت او اتحادي خاصیت د صفر په موجودیت کې د صفر خاصیت هم تاسو ته در وښیم. تاسې ښه پام ورته ونیسئ. که چیرې زه اوس په تبدیلي خاصیت کې له صفر نه ګټه واخلم تاسې ګورئ ما مخکې تاسو ته وویلې چې 12 به راواخلم او صفر به هم راواخلم دا به سره جمع کړم. 12 او صفر کېږي 12 ځکه چې صفر یو خنثی عدد ده په جمع کې کوم تاثیر نشي راوستلی. په ضرب او په طاقت کې تاثیر راوستلی شي خو هغو تاثیر به بیا په خپل وخت کې ولوله زده به یې کړئ. اوس په جمع کې تبدیلي د صفر خاصیت دغه ده چې که چیرې تاسې د 12 سره صفر جمع کوئ دا جیم موږ تاسې د صفر خاصیت ورښیو. د صفر خاصیت صحیح ده. که تاسې صفر راواخلئ 12 سره جمع کوئ بېرته 12 کېږي او تاسو ته مې ویلي وو چې صفر په معنا د هیڅ یعنې هیڅ 12 جمع هیڅ 12 هیڅ چا دې پورې اضافه نه کړه او همدارنګه که تاسې هیڅ ونه لرئ صفر یې بیا تاسو ته 12 روپۍ درکړي تاسې 12 روپۍ زیاتېږي 12. تاسو دلته د صفر خاصیت وینئ او همدارنګه د صفر په خاصیت کې تاسې دلته تبدیلي خاصیت هم وینئ. هغه څنګه؟ 12 جمع صفر 12 کېږي که نه؟ دلته پام ونیسئ ځواب ته یې پام ونیسئ. دا به دلته پټ کړم تاسو ته. 12 جمع صفر 12 کېږي. صفر جمع 12 12 کېږي. دا په عین حال کې چې صفر یا خاصیت تاسو ته درښودل سوی تاسو ته تبدیلي خاصیت هم درښودل سوی. ځکه چې 12 او صفر ځایونه مو سره بدل کړي دلته په دومره لار کې که نه او 12 مې اول لیکلي دي لومړی د جمع جز مې اول لیکلی دلته 12 وروسته مې بیا په دومره افاده کې ما صفر په دوهم ځل چې دلته ما صفر په اول د جمع جز په شکل مې لیکلی که نه. ښه نو دلته تاسو وینئ چې د جمع خاصیت د جمع تبدیلي خاصیت په صفر کې هم عملي کولی سو. هدف مې دې کار نه همدغه و چې تاسو ته در وښیم چې صفر هم تاسو په تبدیلي خاصیت کې ښودلی شئ. اوس به تاسو در وښیم چې په اتحادي خاصیت کې هم ښودل کېدلی شي. تاسې اوس 3 عدد نور را وټاکئ چې په هغې کې صفر هم مثلا کوم 3 عدد راواخلو 9 14 او 3 به راواخلو. صحیح خبره ده. 9 0 او بل 9 0 9 14 او 0 دا درې عدد راخلم ستاسو په دې کې تبدیلي خاصیت درښیم. هدف مې دې کړی دا ستاسو وګورئ چې په تبدیلي خاصیت کې هم 0 کارېدلی شي.
9 جمع 14 جمع 0 9 او 14 کېږي 20 جمع 0 څو کېږي 20 جمع 0 د صفر خاصیت ده دلته 20 پخپله تاسې بیا په دې خوا کې څه وکئ ځایونه یې سره بدل کړئ دوه د خپلې خوښې عدد راخوښ کړئ مثلا زه اوس 14 او 0 راخوښوم 9 دلته پاتې کېږي 9 جمع 14 جمع 0 14 جمع 0 څو کېږي دلته باید اول موږ تاسې د قوس په منځ کې کوم عدد چې دی هغه سره جمع کړو اول موږ تاسې ګورو چې قوس کې کوم عدد شته که نشته که چیرې قوس و اول موږ تاسې قوس خلاص کړو وروسته بیا بل عدد سره جمع کړو 14 او 0 څو کېږي 14 9 جمع 14 9 او 14 څو کېږي 20 ومولیده چې تاسې صفر خاصیت په اتحادي عملیه کې هم ښودلی شئ صحیح ده هېڅ مشکل نشته ډېر ښه راځئ چې نور سوالونه هم حل کړو ښه تاسې دې مثال دې بېلګې ته غوږ شئ مخکې مو لومړنۍ بېلګه وه دا به مو دویمه بېلګه شي صحیح ده تاسې دا عدد دغه افاده یا د جمع سوال حل کړئ ښه 9 جمع شل جمع شپږ دېرش جمع 15 ښه دا مو دویم مثال ده شپږ دېرش جمع 15 جمع 0 جمع په قوس کې 0 جمع 0 لرو دلته موږ تاسې اتحادي عملیې نه ګټه اخلو خو دلته بیا ضرورت نشته ستاسې په څو لارو ور وکوئ خالي سوال حل کړئ اسانه خو فرق دا ده چې موږ تاسې باید د قوس عدد سره اول په جمع کړو صحیح ده 9 او شل دلته څو کېږي 29 شپږ دېرش او 15 څو کېږي 41 جمع 0 جمع باید اول قوس خلاص کړو صحیح ده 0 جمع 0 څو کېږي 0 نو 29 جمع 41 جمع 0 جمع 0 تاسې دا څه کار کوئ اول به دوه عددونه په خپله خوښه انتخاب کړئ هېڅ مهمه نه ده زه په خپله خوښه 29 او 0 را خوښوم 29 او 0 په قوس کې لیکم او نور عدد به ورپسې لیکو 41 جمع 0 تاسې اوس داسې یو کار کولی شئ چې دویم اتحادي عملیه هم دلته اجرا کړئ او کولی شئ چې دو حاصل بیا وروسته د 41 سره وروسته د 0 سره جمع کړئ هر یو ستاسو ته اسانه ده ما ته دغه اسانه 29 جمع 0 څو کېږي 29 41 جمع 0 څو کېږي 41 ښه آفرین اوس یې عادي شکل سره حل کړئ 9 او 4 9 یو لس یو حاصل لرو یو دوه درې درې او 4 اووه اویا یو ډېر اوږد سوال و خو بالاخره مو ځواب را پیدا کړو هیلې ده چې زده کړی مو وي نو کومه ستونزه مو درلودله ما ته یې راواستوئ اوس فعلا د الله په امان